دا دیوالونه کسم چې ستړي ستومانه روشم دیوالو ته مخ وړم چې د دا اړه نه مو ته څوکر نه زی چې مو ایله تمام ته وشي خو چاته مې ایله تمام نه کیږي خیر د مورې ایله تمه بلاد ته کوو هغه تر ټوله ښه مالک دی هغه رازق دی هغه زموږ د هر څه نه خبر دی چې په کور کې مور نه یې کور کندر وي زخمي مې د زړه سر وي خوږې مور جانې غیر له تا ژوند مې په کار نه دی کور کندر وي زخمي مې د زړه سر وي خوږې مور جانې که د ګلونو په بستر وي ورک د شنا کور کندر وي زخمي مې د زړه سر وي خوږې. السلام علیکم مور ستړې مه شئ جوړئ بخیر یې که بخیر یې ښه جوړئ کی مور نه یې کور کندر وي زخمي مې د زړه سر وي خوږې مور جانې په کور کې هر وګړی خوږ وي کور کندر وي زخمي. مورې اوس تاسو په کور کې څه لرئ خدای مانی چې اوس پیټي د تارو وسم لږ ګډلې مو جوړ مې چا نر پور کړي وو هغه مو ارمانه کړم اوس په هغه کې بلر کې لګي شي اوس مو دا کوڅه خزینه واش کو شوري جوړوي ها مورې هر میاشت حکومت سره شوی دی تر اوسه پورې شوی ده هر میاشت موږ ولې حکومت مو کړی دی ولې منظوري کې کړی مو ده قبول کی ها خدای مو کور امین اوس چې دا میاشت حکومت نه و شو بس هیڅ هم نشته نه چې ما دې وکنم چې نه خو مکواله خو نه شو عمر هغه بچون می چې وړم مشمون هغه هغه می چې خو دغه کلو کې به څه تر ټولم نه چې وکم مجبور یم کوم نو ته هم کمزوري اطلایم نشته څنګه کوي که کمزوري و ما دومره په څاکېږم که هغه شپه ما پسې دومره څوک ووي چې په جنازه مې ورته وروړي چې دا ټولنه سې وتلې به بس خدای د خیر وکړي خدای د خیر وکړي مونږ خدای دې نه کوي خدای ته د اوږد عمر ډیر کړي خدای د اوږد عمر ډیر کړي امین خدای ډېر عمرونه ډېر کړي امین مورې تاسې خورکې ډېرې ښېګړې وکړې الله دې تاسې سره ښېګړې وکړي امین مور موږ هیڅ هم نه دي کړي موږ فقط د تاسې غاګر اوچت کړی دی نه څه کړي دي هغه خورکۍ کړي د الله پاک تعالی قبول او منظور کړي تر اوسه پورې یې د سره کړي مشکل حال کې امین خدای د مشکل حال شپې ته مې چې پخ کړي دي مورې اوس مې یوه شپه وریجې د کوزې ښځې نه راوړې هغه سپینې وریجې نه دي هم راوړې ورته ومې چې د بنجانو شیربه ورته وکړې شالید کې پخې کړو ورڅه وخورو نوره چې وکړه نور چې نشته والله که نوم د خدای دی چې نه زخمي مې د زړه سر وي خوږې مور جانې الله دې ایښي قدمو کې جنتونه کور کندر وي زخمي مې د زړه سر نو موږ خو سودو چې نه در وړې تش لوس راغلي تش لوس نه مو جار شم چې تاسې دومره وزیري مو ته کړي وي زړه مې خوږ شوی ده مننه لکه ښه غوښه چې وزي مو ته چا لوله کړي وي چې مو په ناسته وم زړه مې داسې خوږ شوی ده مننه مورې خوشحاله اوسې موږ نه هم په لیدو خوشحالېږو ته مورې هر څه تر څه ته چې به وکړو که نه که چې وي چې هېڅکله نه وي چې تاسې زه به سم هغه یې مار شی دی ودورېده هغه یې مار شی دی ښه مورې تر څه یې رنج کې د سرو زرو غونډۍ مو ته دغسې کې دوی ودرېدې که نه ومنه خدای که وخله کابل چې دا کې زه در منم مورې خوشحاله اوسې مورې ښه مورې سترګې وکړم زه چې مو زمان نه وي مو زمان دغه دي خیر مورې الله دې بس توښه شول لري ته دې موږ مورې ته دې موږ دردېدلې مورې ته په موږ نه حق لرې باید پوښتنه دې وکړو تاسې دې الله پوښتنه وکړو ښه مورې موږ چېرې وړي دي اوس دې وګورې هلته
مور جانې د سمسور زړه د سمسور سایې کور کنډر وي زخمي. مورې دا څومره وخت اوسې کېږي؟ دا 50 کیلو اوړه، وریژې او غوړي او بره او چای او سوډا او مالګه او سبزي او دغه شیان. خدای مو هره یوه سمه کړه. سمه مو خدای آمین. مکمل کړه. آمین خدای پسر. مو الله بچیا دې برکات نه کیږي کی. امین. الله دې ته هم برکات کړي. امین در سره. په یغه خوراک نه دي خدای برکات کوي خوای کی. امین. ښه مورې، نوره د څه هیله او څه ارمان څه شی لرې په زړه کې؟ نوره چې چا واس کېږي که تر وړی شي واس لري ورته ورته رود یې وړي که واس نه لري بخلي مو دا دیوالونه کسم چې ستړي ستومه ناروغ شم دیوالو ته مه خوړم چې د ګدا داړه نه مو ته څوکر نه ځي چې مو هیله تمه ورته وشي خو چاته مې هیله تمه نه کېږي. خیر ده مورې، هیله تمه به الله ته کوو. هغه تر ټولو ښه مالک دی، هغه رازق دی، هغه زموږ د هر څه نه خبر دی. خوږې مور جانې ته چې په کور کې مور نه یې کور کنډر وي زخمي زخمي مې د زړه سر وي. خوږې مور جانې غیر له تا ژوند مې په کار نه دی کور کنډر وي زخمي زخمي مې د زړه سر وي. خوږې قدرمنو لیدونکو، دردونه او ستونزې ډېر دي، بیا هم خوشحاله یو چې دغه مور سره هره میاشت کومک کېږي او دغه خورکۍ ورسره کوي. که څه هم دا خورکۍ او څه ستونزو مشکلاتو کې ګیر وه، الله دې داسې ستونزې مشکلات بیا نه پرې راولي. موږ هم مجبوره یو چې هره میاشت راشو د دغې مور پوښتنه وکړو، ولې چې هغه خورکۍ د دغې مور مصارف په غاړه باندې اخیستي دي، هره میاشت یې رالیږي او موږ یې تر دغې مور رسوو. نو موږ مجبوره یو چې هره میاشت راشو دغې مور دغه مواد راوړو، دغه شیان راوړو کومې خورکۍ چې د دې مور دغه مصارف په غاړه باندې اخیستي دي. تاسو نه هم هیله کوو چې راځئ موږ سره داسې نور فامیلونه هم شته، هغې میاشتنۍ مصارف په غاړه باندې واخلئ. هغه ډېر دردېدلي او کړېدلي لکه څنګه چې دغه مور ګورئ. داسې نور فامیلونه هم شته چې وضعیت ډېر خراب دی، راځئ هغې داسې مصارف په غاړه باندې واخلئ او هره میاشت کومک ورسره وکړئ تر څو دا ستونزې حل شي. بیا هم خورکۍ نه مننه، خوشحاله اوسئ، الله دې اجر درکړي. د خپرونه په همدا ځای پای ته رسوو، تر بلې خپرونې ښې چارې او ښه وخت. کور حاضرې په شانتې وي نا کور کنډر وي زخمي زخمي مې د زړه سر وي. خوږې مور جانې ته چې په کور کې مور نه یې کور کنډر وي زخمي زخمي مې د زړه سر وي. خوږې